مورې نن مې ډېره په دې زړه راورېدلې، مورې نن مې وران ویجاړ کور ته کتل، یو په یوه او بل په بله باندې روانو، ای مورې تا ته د چا خیالو. پلارجان سپین ږیري مې اوس زور نه لري کمزوري شو، ګران مشران او کشران وروڼه مې په جنگ دي څه ته پام نه لري. یو مشر د ځان په غم کې اوسي، بل مشر مسافر دی د جهان په غم کې اوسي. بل مشر حیران دی د روزګار په غم کې اوسي، سرفرازه ته هم مسافر د ټول قام په غم کې اوسي. خو بیا هم ما ته دا ټول د خپل ځانه ګران دي، او کشران خو د حالاتو نه ډیر تنګ دي، په کور کې څه ارزان غوندې دي، د هغوی به درته څه وایم. هغوی هم یتیمان دي، بې موره دي، بې کوره دي، شور نه لري، بې شوره دي. نو په داسې حالاتو کې به زه څه وایم؟ تا ته به ډېر څه نه وایم، ګوته به زه بخت ته نیسم، خو بخت هم دومره ګرم نه دی چې څومره مونږ په یو بل باندې نن ګرم یو. بس په آسان الفاظ به درته وایم چې ورور یې نه وي زور یې نه وي، چې ورور یې نه وي زور یې نه وي، چې مور یې نه وي کور یې نه وي، دا منمه.